سلام دوستانو. یوې خورکۍ لیکلي سلام استاد، له خاوند سره مې اړیکه هېڅ ښه نه سوه. کله مې زړه راته وایي چې یو بل چا سره مینه وکړم. 2 ورځې ژونده ستاسو نظر څه دی؟ ښه، زه خو په دې موافق یم چې 2 ورځې ژوند ده او 1 ورځ هم تېر سوی خورکۍ. 1 ورځ پاتې ده، 2 ورځې نه دی نه یم. 2 ورځې که یم خو 1 ورځ تېر ده او که لږ ټوکه وکړم 1 جمعې هم پکې راځي. اما خورکۍ، زه دې له نظر سره او له کوم تصور چې ته لرې موافق نه یم. هغه ځکه زه تا ته مشوره در کوم چې ورسې طلاق واخلې، ورسه جدا سه، طلاق واخله، هېڅ مشکل نه لري. طلاق ده، شرعي مسله ده، قانوني مسله ده، ارزښتمندي مسله ده، قراردادي مسله ده، ټول شیان در سره منم، ټولې خبرې صحیح دي. دا چې ستاسو ژوند سره جوړېږي دا منم، درک کوم دیم. دا چې ژوند هم نه سره سمیږي، په دې برخه کې معلومیږي چې دواړه اړخه ستونزې لري، دا هم منم. اما خیانت ته بهانه، خیانت ته دلیل، خیانت ته کیسه جوړول، خیانت ته بابولاله جوړول منطقي نه دي د ارواپوهنې له نظره. دا چې تی کوې که نه کوې هغه تا کار ده. اما که زما نظر غواړې، علمي مسله غواړې، تخصص غواړې چې په دې اړه تخصصي مسایل څه وایي، ارواپوهنه څه وایي، نو خیانت ته بهانه هم خیانت ته خوري. یعنې څوک نشي ویلی چې ووایي چې والله زما مېرمن داسې ده، زما خاوند داسې ده، بناً زه مجبوره سوم چې خیانت وکړم. ښه، دا داسې معنا ورکوي چې زه دنده نه لرم غلا کوم، یا مثلا یو چا بد راته وکتل ما په دې ټنډه په مرمۍ وایسته. ښه، خو دا خو دلایل نه سو خور. یو مورد دا ده چې زه موافق نه یم، یعنې زما نظر که غواړې. دویمه مسله دا ده چې دا یوه لوبه ده. لوبه دې ته موږ ناسالمه لوبه وایو، یعنې ناروغه لوبه ده. ته لوبه کوې، بازي کوې، او دا بازي سالمه نه ده. یعنې ته قمار وهې، که ګیر سوې، که دویم کس هم خیانت در سره وکړه. دریم، آیا ته باور لرې چې په خیانت کې به ته خوشحاله سې، لذت به یوسې؟ آیا په دې باور لرې چې په کومه ناروغي به اخته نه سې؟ آیا په دې باور لرې چې ته به راحته سې؟ آیا د ګناه یا د عذاب وجدان احساس ته دې به هم بیا فکر کړی؟ دا دې سنجولې نه؟ نو که دغسې یوه لوبه پیلوې، دغسې یوه شومه لوبه یا په اصطلاح یوه ناروغه لوبه، نو بیا خو لوبه ده، نو خو بیا هر څه پکې پېښېدی سي. دا په نظر کې وساته خورکۍ. دریم مورد، دا مسله مسکن ده. معمولا چې موږ ته مراجعین راځي خورې یا ډاکټر صاحبانو ته ورځي، نو هغوی دوا ورکوي. ډاکټر صاحبان هم په دې پوهېږي او ناروغ هم په دې پوهېږي چې دا یو مسکن ده. یعنې دا اوس چې دلته درد پیدا سوی یا دلته درد پیدا سوی ده، دا دوا چې وخورمه دا درد مې قرار کېږي، ښه ارامه کېږي، راحته کېږي. اما ستونزه نه حل کېږي، مریضي یا بیماري نه حل کېږي. که موږ غواړو چې ستونزه حل کړو، نو یا به راځو له یوه ارواپوه سره به کینو او خپل همدې خاوند سره به اړیکه جوړوو، خپل همدې خاوند سره به ژوند جوړوو. یا به راځو له یوه وکیل سره یا له مولوي صاحب سره به کینو او له دې اړیکې نه به لاس مینځو او خپله اړیکه به شلوو، طلاق به اخلو، په خپل ژوند پسې به ځو. او دا چې ځینې دوستان ماته وایي کله کله چې والله استاد موږ خو پښتانه یو، موږ خو ځاځي یو، موږ خو احمدزي یو، موږ خو ستانکزي یو، موږ خو هوتک یو، موږ خو له دې قومه یو، له دې قومه یو، موږ خو وردګ یو، موږ خو امرخیل یو، موږ خو مرخیل یو، موږ خو شیرزاد یو استاد، موږ خو شینوار یو. خبرې زموږ په قومونو کې دا کیسې نشته. زه منم دوستانو، زه ټولو قومونو ته په درناوي او احترام دا خبره کوم. زه دا خبرې ټولې منم، اما دا هم در سره منم چې په دې ټولو قومونو کې چې ما نوم واخیسته، حتی په تاجکو او هزاره وروڼو کې چې زموږ پخوا کې ورونه قومونه دي ژوند موږ سره کوي، هم دا مسایل نارمل نه دي، ښه نه دي. اما آیا ستاسو په دغو قومونو کې، په دغو اړیکو کې خیانت شته؟ که احیانا تاسو طلاق ته اجازه نه ورکوئ او طلاق ښه نه درته ښکاري چې یوه شرعي مسله ده، نو بیا خیانت څنګه ده ستاسو په قومونو کې؟ خیانت اجازه ورکوي؟ جالبه ده، ډېر ځله همداسې مواردو سره موږ مخامخ کېږو. نو ښه خبر دا ده خورکۍ چې له یوه ارواپوه سره کښېنې او د خپل ژوند دی، د خپله زندګي دی جوړه کړې. زه په دې باور لرم چې هغه دویمه اړیکې ته هم چې ته ځې، هغه هم پوره نه ده، هغه هم 100 نمرې نه اخلي. نو ښه خبر دا ده چې همدغه خاوند دی چې اوس 80 نمرې، 80 نمرې ورکوې یا 50 نمرې ورکوې، دغه نمرې پورته کړه، دغه ژوند ورغوه. کامل انسان نه پیدا کېږي خورکۍ. په دې اړه او په دې مسایلو باندې
بیا فکر وکړه مننه